جی ګرانو کتونکو د پروګرام په اخري برخه کې دا وخت موږ د ملکنډ بډخیلي سیمې شاعر اقبال جان استاد سره موجود یو. اقبال جان استاد ته دا اعزاز حاصل دی چې د پښتو فلمونو په ابتدایي ورځو کې د په پښتو فلمونو کې کار هم کړی دی او په هغې دپاره سندرې هم لیکلي دي چې ورته په یو شمېر ایوارډونه هم میلاو شوي دي. د دې سره سره اقبال جان استاد د سنجیده شاعرۍ سره مزاحیه شاعري هم کړې ده چې او د مزاحیه شاعري خلک ډېر په شوق سره اوري او هم دغه وجه ده چې نه صرف په ملکنډ ډیویژن کې بلکې چېرته چې پښتانه اوسي نو دې ډېر زیات خوښوي او د مزاحیه شاعري اوري. دې وخت کې موږ سره اقبال جان استاد موجود دی، هغه سره به یو څو خبرې هم کوو او د هغه نه به څه مزاحیه شعرونه هم اورو. اقبال جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. هرکله راشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اقبال دی او ادبي نوم مې اقبال جان دی. د بډخیلي اوسېدونکی یم. ورور جانه کله د نن 13 کاله مخکې وحید ګل دلته کې یو فنکار او په ځلقیوم موږ به قصې جوړولې او هغه قصې به په کیسټو کې خلکو اورېدې او په سونو کسان ما لیدلي دي چې هغې ته به ناست وو. ما اووه اتیا قصې لیکلي دي. د دې نه علاوه زما یو ملګری راغی او هغه ما ته ووایي چې یاره فلم دپاره به ماله ګانې لیکې په ځل خالق نوم یې و د سوات پروډیوسر و. زه هغه سره لاړم قدرت ته وګورو چې ما ته یو ګانه ووایي چې یاره داسې یو ګانه ماله جوړه کړه چې د سوات پکې راشي، سیدو بابا پکې راشي. نو ما د لاهورۍ ټانګې دي کېږي صفتونه، د پېښورۍ سپي دي نشته مثالونه، جانانه نن پکې سیدو بابا لزونه. دا ګلنار بیګم په اواز باندې مونږ ریکارډ کړه او هغه دومره هیټ شو چې هر چا خوښه کړه. د هغې نه وروسته بیا ما ته بېشماره فلمونه میلاو شو چې ما به پکې ګیسټ رولونه هم کول، چېرته انسپکټر، چېرته د ویلن او د هیرو د رور کرکټرې به مې کولی سي وړې وړې او ورسره به مې ګانې لیکلې. نو تقریبا بېشماره فلمونو ګانې ما لیکلي دي. په هغه دور کې به لس ګانې په فلمونو کې وې. ما مزاحیه ګانې پکې مو لیکلې، سنجیده ګانې مې پکې ولیکلې. د هغې نه وروسته پکې ما یو ګانې لیکلې وه چې ورشئ ملګرو حل مې ووایه بېبې ته الی ګزاره شومه په ترمیرې پسې جبې ته. دا ګانه هیټ شوه. د هغې نه وروستو ایښې دي په غونډه زنه خالونه درې دي، زار شمه وړې ما به شونډې دي سري دي، ای بې وفا جانانه اوس به په سرو سترګو جړېږم. بیا د هغې نه وروسته چې یا الله نرې نرې باران کې تړلې کړي مې بیا پاتې د جانان کې، یا الله نرې نرې باران کې ته هم سپوږمۍ ته ګوره زه به هم سپوږمۍ ته ګورم. د هغې نه وروسته چې کوم دی نو ما مزاحیه پروګرام شروع کړو، مزاحیه شاعري چې هغه هم اوس ډېرو خلکو خوښه کړه. نو ما ټول وخت مزاحیه شاعرۍ له ورکړی دی. ډېره مننه. کتونکو تاسو د اقبال جان استاد خبرې اترې واورېدې. خبرې خو د هغه سره وشوې، د هغه د کوم جملات چې هغې هم تاسو ته وړاندې کړه. اوس په د هغه نه یو څو مزاحیه شعرونه اورو. شیرونه دی مزایا چې سیر 15 روپۍ ګوپیان شو ماشاءالله، ښکلې دی نه مرزان شو ماشاءالله. پاکستان کې به اوس 3 اختره نه اتفاق باندې مولیان شو ماشاءالله. او د وابډا والا قبلې درسته نه کړه بیا ناکامه لیډران شو ماشاءالله. او دوایانو کې به نور کمیشن ناخلي نیکامله ډاکټران شو ماشاءالله. او ایریګیشن محکمه کې رشوت بند شو، ټول پسې د لار روان شو ماشاءالله. خو چې کارونه یو پروس کال څومره کړي څه کال بیا د خیر وران شو ماشاءالله. او اقبال جانه لږ سیمټ او ډېرې شګي بلډینګونه غټ ودان شو ماشاءالله. او یو څو شیرونه به ویم چې افسران زمونږ د ملک بازي به تې خوري، په بچو باندې د ګډ غوښې وره تې خوري. په دې ملک کې د یو څو کسو مزید دا نور پرېږده چې په کندو کې دي کې خوري. دا په سټ کې چې خولې دي جوړې شوي دغه خلک یې مدام په بیا او تې خوري. د شرابو په نشو داسې مدهوش شي چې د خولې په ځای سپېږمو باندې رې تې خوري. او مهنګایي که داسې زور وي اقبال جانه غریبان به د ډوډۍ په ځای ګتې خوري. او څو شیرونه نور چې یوروپ لګیا دي یونیورسټۍ جوړوي، زمونږ صاحبان ځان له کوټۍ جوړوي، زما او ستا په طرقۍ څه کوي، ځان له شرابو له بټۍ جوړوي. خلک دا خاورې مګې سره زرې کې او پښتون ته هغسې چاټۍ جوړوي. ایسه د افسوس خلک سپوږمۍ ته لاړو، هلته کې خپلې سوساټۍ جوړوي. او زمونږ د ملک انجینران دومره شو خالي بوتل یو ټوټۍ جوړوي. نو چې به بچو باندې تعلیم نه کوو خود به امرودو له پیټۍ جوړوي. ای اقبال جانه مستقبل به دایي، دوی کاروبار له بټټۍ جوړوي. د چا ښکاره د چا په غلا اختر دی او په پاکستان کې ګډ وډ بیا اختر دی. د یو جومات مولا روجنې ولي او بل مولا وایي خورئ الوا اختر دی. او د کریسمس ورځ چرته غلطه نه شوه، زمونږ صاحبانو نه خطا اختر دی. او په هر یو کور کې دا فتنه جوړه ده، د لالا نشته او د بابا اختر دی. زه اقبال جان چا نه فتوه وغواړم، دا نن روا که ناروا اختر دی. شیرونه دي چې دا کم سړی واکدار شولو جناب په دې اجره کې چې بندې کو منګې هم رباب په دې اجره کې. مخکې به چاپیر پکې درانه مشران ناستو، مخکې به چاپیر پکې درانه مشران ناستو، خبرې به کېدې په هر یو باب په دې اجره کې. منم چې چلم نسوار به هم پکې کېدلو، خو مونږ یې زده کړي دي اداب په دې اجره کې. او بابا که مې منګي پسې تار باندې مینو نو بل خو یې جوړ کړی دی میراب په دې اجره کې. او ثقافت د پښتنو چې تس نس کړو اقبال جانه دا پړی یې کم خانه خراب په دې اجره کې. تا که د کالج سپینو کوټو کې سبق ویلی دی نو مونږ هم د خښتو په بټو کې سبق ویلی دی.
او ستانه زیات نادانه زه انسان او حیوان پیژنم څوک مې د کلي په پټو کې سبق ویلی دی او دا ملک خو انپړو ناغو خلکو تباه کړلو چا چې په دې لویو یونیورسټو کې سبق ویلی دی او ما خو الف بیت خپل مولا نه زده کړي دي ما خو الف بیت خپل مولا نه زده کړي دي او تا د یهودیانو سوساټو کې سبق ویلی دی او هغه پیغلې هم د ترقۍ په بام ختلی دي چا چې د عزت په لپټو کې سبق ویلی دی خبت د ښکلو په صحبت کې راځي خبت د ښکلو په صحبت کې راځي او ډېرې لانجې په محبت کې راځي اسرا لمرا کا ښکلي خوراګوره راته خدای به دې وبخي دا هم په سخاوت کې راځي او زمونږ د ملک افسر ته لاره د جوماتو نښې غرق نشي دا هم په رشوت کې راځي او د جج په سپي باندې ځان خوره چې ورته کوري ونه وي دا هم په توهین عدالت کې راځي جی ګرانو کتونکو تاسو زموږ نننی ډسټرکټ ډایرۍ پروګرام وکتو کم کې چې موږ تاسو ته د ملکنډ مرکزي ښار برخیلې د ماشومانو د تعلیمي زده کړې حالات هم په ډاګه کړل او د هغوی چې کومې مسلې وي هغه هم تاسو واورېدې هغې سره موږ تاسو ته د ملکنډ کم ډسټرکټ هیډکواټر هسپتال چې کوم دی هغه هم وښودو او په هغه کې کوم مریضان چې د هغوی حالت هم موږ تاسو ته په ډاګه کړو دغلته راغلي کوم خلک چې دي هغوی ته چې کومې مسلې مخې ته راځي هغه هم تاسو ته په ډاګه کړې د دې سره موږ د هسپتال کومې مسلې چې وي په هغې باندې د هسپتال کوم مشر چې د هغې سره خبرې کول هم غوښتل خو چونکې هغوی د خبرې کول نه ډډه وکړه د دې سره موږ تاسو ته بډخیلي بازار کم خلک چې دلته چې کوم اوسېدونکي د هغوی هغه مسلې هم په ډاګه کړې چې د هغوی ژوند جواکې متاثره کړی دی د پروګرام په آخري برخه کې موږ ستاسو ملاقات د شاعر اقبال جان سره وکړو د چا مزایي شعري چې هر ځای پښتانه ډېر په خوند باندې اوري د هغوی خبرې اترې هم تاسو واورېدې او په آخره کې د هغوی مزایي شعري چې هغه هم تاسو واورېده هیله لرو چې تاسو به ډېر زیات خوند اخیستی تر بل پروګرام پورې خپل کور باسط زمان سبا د اجازت ورکړئ دعاګانو کې میاد ساتئ الله په امان